د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارات له لوري د امریکایي وګړو نیول له کابل سره د واشنگټن د اړیکو پر وړاندې جدي خنډ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر په یو خبري ناسته کې زیاتوي د دغه هیواد چارواکو تل له طالب استازو سره په خبرو کې د امریکایي وګړو له قید او شرط پرته پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلي میلر زیاته کړه البته موږ په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو لپاره د طالبانو له استازو سره په لیدنو کې فشارونو ته دوام ورکوو. دا نیول له دغه هیواد سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی او دوام لري. د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس که څه هم د امریکایي وګړو د نیولو په اړه څه نه وایي، خو په خبره د اسلامي امارت په زندانونو کې یو شمېر بهرني وګړي بندیان دي. د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس محمد یوسف مستري وویل دغه بندیان له حقوقي جرمونو سره له موږ سره دي، خو سیاسي بندیان نه لرو. البته د افغانستان په کچه له امارت سره به په نورو ځایونو کې وي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.